السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای وکړي چې روغ او جوړ استګي. زه عاقب الله همدرد، تاسو ګورئ عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته درواخیم چې تاسو څنګه کولی شئ په فیسبوک کې د ریکویسټ بټن بند کړئ. یعنې تاسو ته څوک ریکویسټ ونه کړي، تاسو په ازار نه کړي، تاسو ته مزاحمت ونه کړي. دوستانو تاسو په فیسبوک کې د ریکویسټ بټن بند کړئ او تاسو به د فالو بټن فعال کړئ. دوستانو ډېره اسانه طریقه ده. په دې ویډیو کې به زه دوستانو تاسو ته پوره معلومات درکوم. ویډیو ته آخر وګورئ ترڅو ټوله اسانه طریقه یاد کړئ. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو نه لایک کړئ، ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم نه سبسکرایب کړئ. عاقب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هرومرو در سره سبسکرایب کړئ، ځکه چې دغسې ښایسته ویډیوګانې په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو زه دوستانو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو زه فیسبوک را خلاصوم. تاسو ته د فالو بټن درخوایم چې دغه څنګه په خپل آی ډي باندې فعال کړو. نو زه تاسو ته خپل آی ډي درخوایم چې دغه زما په آی ډي باندې فعال ده که نه ده د فالو بټن. نو زه تاسو ته دغه د فالو بټن درخوایم چې د ما په آی ډي باندې فعال ده او که نه. نو تاسو کولی شئ اډ فرینډ په دې باندې نه ده فعاله. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې درواخیم چې دې باندې څنګه دغه د فالو بټن فعال کړو. نو په درې لاینو باندې به کلیک وکړئ، لږ به لاندې راسئ، په سیټینګ پرایویسي باندې به کلیک وکړئ، بیا په سیټینګ باندې کلیک وکړئ، لږ به لاندې راسئ، دلته به پبلیک پوسټ باندې کلیک وکړئ. تاسو ته پبلیک پوسټ ښکاره سي، نو بیا به دغه پبلیک کوي. تاسو کتلی سئ دغه پبلیک کوي او دغه به ټول دلته سي کوم یو دي دغه به ټول پبلیک ته واړوئ. پبلیک ته مړو دغه کمنټ رینکینګ باندې به کلیک وکړئ، دا به انیبل کوئ. بیرته به شاته راسئ، شاته سي راغلی دغه پرایویسي سیټینګ باندې به کلیک وکړئ، دې باندې هم کلیک وکړو. لږ به لاندې راسئ، هو کنسینټ یور فرینډ ریکویسټ. نو تاسو کتلی سئ دوستانو دغه بټن، نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به فرینډ او فرینډ ته واړوئ. نو فرینډ او فرینډ ته هم چې واړوو، بیرته به شاته راسئ. زه تاسو ته دغه درخوایم چې د ما په آی ډي باندې دغه د فالو بټن فعاله شوه که نه ده فعاله. نو دغه درې لاینو باندې کلیک وکړئ، ویو آف باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ د فالو بټن ماته فعاله شوه. ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، دغه ډېره خوندوره طریقه ده. د هر چا آی ډي به تاسو هر څوک به تاسو ته ریکویسټ نشي کولی. تاسو آی ډي به فالو کوئ، فالو بټن ښه ده، یعنې مزاحمت به درته نه کېږي. نو دوستانو نن ویډیو همدومره وله خدای وکړي چې خوښه سوې مو او تر دې وخته پورې مو راسره کتلي وي. د نورو ویډیوګانو لپاره درنه اخلم اجازت. د خدای په امان، په مخه.